سلام، وخت مو بخیر. له ملان میډیا څخه ورزشي خبرونو ته ښه راغلاست. زه محمد اسحاق رحماني یم. افغان فوټسال ملي لوبډله نن دوشنبه د اسد میاشتې په 14مې نیټې د کانټیننټال سیالیو په لړ کې چې د تایلند هیواد بانکوک ښار کې ترسره کیږي خپله لومړنۍ لوبه له چک جمهوریت سره د افغانستان په وخت 2:30 بجې ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د فوټسال ملي لوبډلې سرروزونکي مجیب مرتضایي په خبري ناسته کې ویلي وو خوښ یو چې په دې لوبو کې لوبیږو. زموږ هدف د 2024 کال نړیوال جام ته د لوبډلې چمتو کول دي. د نوموړي په وینا دا لوبډلې تر 20 کلونو د کم عمره لوبډلې او ملي لوبډلې یو ګډ ترکیب دی. هغه همدارا زیاته کړه چې په دې لوبو کې موخه لوبډلې نیمایي پایلوبې ته رسول دي. د بامیان ولایت د رهولا نکپا په ورزشي جمنازیوم کې د دوستۍ کپ تر نامه لاندې د کابل، بامیان، کاپیسا او دایکنډي ولایتونو د 14 ورزشکارانو د تنکیو ځوانانو او لویانو ترمنځ د کیک بوکس سیالۍ ترسره شوې. په دې مناسبت جوړ شویو مراسمو کې د بامیان ولایت د ورزش مسؤلینو، د ورزشي ولایتونو استازو، ورزشکارانو او ګڼ شمېر مینوالو ګډون کړی و. د دغه سیالیو د ترسره کولو موخه د ځوانانو ورزش ته هڅول او د ورزشکارانو ترمنځ د نظریاتو تبادله وه. د دغه سیالیو په وروستیو کې د بامیانو ورزشکارانو د ډیرو نمرو په ترلاسه کولو سره لومړی، کابل دویم او کاپیسا دریم مقام خپل کړ. د زابل ولایت په مرکز قلات ښار یرمل کیک بوکسینګ کلب کې د یاد ولایت د کیک بوکسینګ فدراسیون په همغږۍ 10 تنو ورزشکارانو ته د کیک بوکسینګ کمربندونه وروتړل شول او سندونه ورکړل شول. هیره دې نه وي چې د یادو مراسمو په اوږدو کې د ورزشکارانو له لوري ورزشي نندارې هم ترسره شوې. د سمنګان ولایت په مرکز ایبک ښار کې د والیبال فدراسیون او پوهنې ریاست په ګډه همکارۍ د 11 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ پیل شوې. د ټورنمنټ لومړۍ لوبه د خورشید او خلم سمنګان لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. دغه لوبه د 3-0 میدانونو په توپیر خلم سمنګان لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د دې سیالیو موخه ورزش ته د ځوانانو هڅول او د ځوانانو ترمنځ سالمه تفریح رامنځته کول دي. د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ به 3 اونۍ دوام وکړي. د لوګر ولایت په مرکز فلی عالم ښار کې د شهید ضیاءالدین جام په نوم د کونګفو د سویلي زون سیالیو لومړی پړاو د پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، خوست، غزني او لوګر ولایتونو د ورزشکارانو په ګډون پیل شوې. د دې سیالیو د پرانیستې په مراسمو کې د بدني روزنې او سپورټ عمومي ریاست مشرتابه پلاوي، د لوګر ولایت د سپورټ مسؤلینو، د کونګفو فدراسیون مسؤلینو او ګڼ شمېر مینوالو ګډون کړی و. د یادو سیالیو موخه ورزش ته د ځوانانو هڅول او د ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ پیوستون و. د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ د ځوانانو او تنکیو ځوانانو په عمري ډلبندیو او بېلابېلو وزنونو کې ترسره کیږي. د پکتیا ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري د یاد ولایت مرکز اړوند تیري سیمه کې د نشهیي موادو پر ضد د 14 لوبډلو ترمنځ د رسۍ کشونې سیالۍ ترسره شوې. یادې سیالۍ د 2 کټګوریو ځوانانو او لویانو ترمنځ د یوې ورځې لپاره ترسره شوې چې په پایله کې مومن خیلو ځوانانو د لویانو او شاهین لوبډلې د ځوانانو په کټګوریو کې لومړي مقامونه ترلاسه کړل. هیره دې نه وي چې په پای کې د یاد ولایت د ورزشي مسؤلینو له لوري د 8 لوبډلو لوبغاړو ته ورزشي توکي ورکړل شول. د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د 10 لوبډلو ترمنځ د والیبال ګروپي سیالۍ چې 3 اونۍ وړاندې پیل شوې وې د اتحاد لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د دغه سیالیو پایلوبې ته اتحاد او شاهین الف لوبډلو لار موندلې وه چې په پایله کې اتحاد لوبډلې خپلې سیالۍ لوبډلې ته د 3-1 میدانونو په توپیر ماتې ورکړه او اتلولي خپله کړه. هیره دې نه وي چې دغه سیالۍ د ګرمسیر ولسوالۍ په امیر بلند آغا بازار کې پر عصمت خان والیبال لوبغالي ترسره شوې او 3 اونۍ دوام وکړ.
په پای کې غوره لوبډلو او لوبغاړو ته چمتو شوې ډالۍ ورکړل شوې. د پکتیکا ولایت ارګون ولسوالۍ د پاسنو کلي د ځوانانو له لوري د 14 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالي او اتلولي اتحاد کلب لوبډلې خپله کړه. دغه سیالي چې 10 ورځې دوام وکړ پای لوبې ته اتحاد کلب او سیګانیه لوبډلو لار موندلې وه چې په پایله کې اتحاد کلب لوبډلې خپلې سیالي لوبډلې ته د 2-0 میدانونو په توپیر ماتې ورکړه او اتلولي یې خپله کړه. هیره دې نه وي چې د دغو سیالیو د پای په مراسمو کې لومړی مقام لوبډلې ته یو اراده موټر سایکل د ډالۍ په شکل ورکړل شو. د تخار ولایت د فوټبال غوره لیګ سیالۍ چې څو ورځې وړاندې د 10 لوبډلو ترمنځ د ښاروالۍ په لوبغالي کې پیل شوې پرون د شیوا لوبډلې په اتلولي سره پای ته ورسېدې. د لیګ پایلوبه د شیوا او تخار واستان لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې د 3-0 ګولونو په توپیر د شیوا لوبډلې په اتلولي پای ته ورسېده. د دې سیالیو موخه د ځوانانو د وړتیاو وده او د هغوی هڅول وو. د فارس خبري اژانس د راپور له مخې د سعودي الریاضه مجلې راپور ورکړی چې الاتحاد کلب هڅه کوي د لیورپول مصري ستوری محمد صلاح استخدام کړي تر څو خپل برید لیګ پیاوړی کړي. د سعودي خپرونې د راپور له مخې د جدي کلب د دغه لوبغاړي د جلبولو لپاره 90 میلیونه یورو کلنی معاش ټاکلی او چمتو دی چې مصري ستوري ته 130 میلیونه یورو ورکړي.